السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشه په موکړې تازه لاندو مهم خبرونو ته چرواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ځانمرګي برید له کبله 3 کسان وژل شوي. چرواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 2 سرتیري او 11 کلن ماشوم وژل شوي او 14 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دا پیښه د خیبر پښتونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرنشاه ښار کې رامنځته شوې ده. د پولیسو یو چارواکي راشد خان ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر سرتیري هم ټپیان شوي خو شمېر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو شک کېږي دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې حملې زیاتې کړې دي. او پوت زلوایي د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه او ډېری افغانان مخالف دي. د یوناما مرستیال وایي دا دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړې د بحث وسیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید د ټولو نجونو زده کړو ته پرېښودلی شي. پوتزل یو ان نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خپره کړې ویلي زه ډاډه یم چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي نو ولې طالب چارواکي عملي کوي. زیاته کړه چې کندهار کې میشت د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. قدرمنو لیدونکو له مالتیا مننه ښه اوسئ.